د کندهار والي په مشرۍ د غصب د مخنیوي او د غصب شوو مځکو د استرداد ولایتي کمیسیون ناسته وکړه. ولایت مقام کې د کندهار والي محترم حاج ملا صاحب په مشرۍ د غصب د مخنیوي او د غصب شوو مځکو د استرداد ولایتي کمیسیون نوبتي ناسته وکړه. په ناسته کښې د کمیسیون ټولو غړو هر یو لکه امنیه قمندان الحاج ملا عبدالاحد طالب صاحب، د ارشاد حج اوقاف رئیس شیخ مولوي عبدالبصیر پایز صاحب، د عدلیې رئیس مولوي محب الله صاحب، مستوفي الحاج ملا حکمت الله اخوند، د استخباراتو رئیس مولوي امین الحق کمال صاحب، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس ملا عبدالباري اخوند، د کرنې اوبو لګولو عملداري رئیس مولوي عبدالرشید منیب صاحب، ښاروال مولوي عبدالله روحاني صاحب، د کور او ښار جوړولو رئیس مولوي عبدالمتین سعید او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. ناسته چې د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت کولو سره راپیل سوه، په پیل کې کندهار والي ټولو ته ښه راغلاست ووایه او ویل دا زموږ او ستاسو ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د غصب مخه پر خپل وخت ونیسو او دې برخې ته پوره توجه ولرو. محترم حاج ملا صاحب د غصب د مخنیوي په برخه کښې پر ګډ کار کولو او همغږۍ ټینګار وکړ چې په خبره یې باید د غصب د مخنیوي په برخه کښې دغه مسؤلین لا خپله همغږي ډیره او د یو بل سره همکاري وکړي. کندهار والي ورپسې په ژړۍ، لوړ شاولي کوټ، پنجوایي او سپین بولدک ولسوالیو کې د غصب شوو مځکو اړوند وضاحت د کمیټې له غړو څخه وغوښت چې کمیټې په اړه بشپړ معلومات او په اړه د شویو اجرااتو راپور شریک کړ. ورپسې د کرنې اوبو لګولو عملداري رئیس مولوي عبدالرشید منیب چې د غصب د مخنیوي کمیسیون مشري هم پر غاړه لري، د کمیسیون فعالیتونه او لاسته راوړنې شریک کړې او هم یې د هغه سیمو په اړه معلومات شریک کړل چیرې چې غصب ترسره شوی او تر هغه وروسته یې د کندهار والي په مشرۍ د چټک مخنیوي پریکړه وسوه. ناسته کې د اجنډا مطابق د غصب د مخنیوي اړوند نور موضوعات هم شریک سول او په اړه یې ځانګړې پریکړې ونیول سوې او وروسته ناسته د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.